بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نننۍ ورځې درس په 65 مینو کې به موږ راشو 65 مینو ته به راشو 65 مینو کې به پکچر ته راشو. که چېرته مثال په ډول سره موږ غواړو په کوم تصویر باندې کار وکړو، ډیسکټاپ ته راځو. په ډیسکټاپ کې مثال په ډول سره موږ یو تصویر انتخاب په دې شکل تاسې وګورئ. دغه تصویر موږ راوړو، که دا د لیکنې په منځ کې هم موږ راوړلی شو. د دې اندازه موږ داسې کوو، راځو مختلف ډوله ډیزاینونه موږ دې ته ورکولی شو. په دې شکل اوسیږي، که په دې شکل سره اوسیږي، په دې شکل سره همدارنګه په دې شکل سره. نو موږ کولی شو چې تصویر دپاره مختلف ډوله ډیزاینونه موږ هم ورکړو. که هر ډول رنګ تاسې د دې ځینه کلر نه تاسې مختلف ډوله رنګونه دې ته ورکولی شئ. مثال په ډول په دې شکل باندې، په دې شکل باندې، په دې شکل باندې همداسې هر ډول ډیزاین که تاسو ورکوئ کولی شئ. مثال په ډول سره تصویر غواړئ داسې روښانه شي، نو په دې شکل باندې تاسې د دې نه استفاده کولی شئ. بل پکچر افیکټس دي، مختلف ډوله افیکټونه تاسو په تصویر باندې اپلای کوئ په دې شکل باندې داسې. او یا همدارنګه موږ راځو دا نور د تصویر نور مختلف ډوله ډیزاینونه دي په دې شکل باندې. همدارنګه د تصویر اندازه ده د دې د شیډو څخه، سایډونو څخه، او مثال په ډول سره موږ 3D شکلونه ورکوو په دې شکل باندې، یا په دې شکل باندې موږ داسې، یا موږ 3D روټیشن لرو داسې په دې شکل باندې داسې اوسیږي. که په دې شکل سره غواړئ تصویر په دې شکل سره هر ډول ډیزاین که تاسو غواړئ د دې ځای څخه په اسانۍ سره کولی شئ. اوس که چېرته غواړو مونږه ځان دپاره یو تصویر آنلاین هم تاسې کولی شئ چې آنلاین د دې ځینې تصویر اوس چون انټرنټ کار نه کوي، نو په دې باندې کلیک کوئ، تاسې آنلاین هم یو تصویر راوړلی شئ. بله برخه هغه د شیپس ده. په دې کې مونږ کولی شو چې مختلف ډوله شیپس رسم کړو، شکلونه رسم کړو. راځو مختلف ډوله ډیزاینونه مونږ ورته ورکوو. په دې شکل باندې اوسي، دې شکل باندې اوسي، همدارنګه په دې شکل سره اوسیږي. مختلف ډوله شکلونه مونږ سره دي. مثال شیپ په کوم شکل سره اوسي، په دې شکل سره. نو مختلف ډوله ډیزاینونه دي مونږ سره تاسې کولی شئ چې د دې نه استفاده وکړئ. افیکټس دي مثال په ډول سره په دې شکل سره یا په دې شکل سره دې اوسي. شیپ فیل کوم ډول رنګ اوسي، مونږ مثال په ډول سره دا رنګ ورکوو. هر ډول ډیزاین چې تاسې غواړئ د دې ځینې د شیپ په اړه باندې تاسې کولی شئ چې د ځان دپاره یو ډیزاین برابر کړئ او په هغې کې لیکل وکړئ. په دې کې رایټ کلیک وکړئ، اډ ټکسټ باندې کلیک کړئ. مثال په ډول داسې لیکل کوئ، دا انتخاب کړئ، هوم ته راشئ، اندازه یې زیاته کړئ. کله مو چې اندازه زیاته کړه دې نه یو قسم رنګ تور ورکړئ، بولډ یې کړئ، ایټالیک یې کړئ. همدارنګه اندازه تاسو نو کولی شئ چې بیا خپله مختلف ډول اندازې ورکړئ. بله خبره هغه مونږ سره په د انزرټ په مینو کې د شیپس خبره مونږ وکړله. مختلف ډوله شیپس دي، تاسې کولی شئ چې د دې نه استفاده وکړئ. مثال په ډول دا زه له منځه وړم، شیپس ته راځم. مثال په ډول سره مونږ سره مختلف ډوله اشکال دي، تاسې کولی شئ چې د دې نه استفاده وکړئ، د ځان دپاره رسم کړئ. همدارنګه که تاسې غواړئ چې د دې نښې نه استفاده وکړئ داسې، نو تاسې کولی شئ د دې ځینې مختلف ډوله تاسې وګورئ د ورقو په سر کې اکثره تاسې داسې یو څه لیدلی اوسي. مثال په ډول آرټ ټکس همداسې لیکم چې خبرتیا، دا به داسې سلیکټ کړو، کنټرول خبرتیا مونږ هوم ته راځو، دا بولډ کوو، د دې دته تور رنګ ورکړو. نو تاسې وګورئ په
په دې شکل سره ډېر ښایسته ډیزاین مونږ دلته وکړو. مونږ دا شپ انتقالو د دې څخه داسې نیسو پورته یې وړو او همدارنګه مونږه راځو په دې باندې مونږ کولی شو چې دغې شکل ته مختلف ډوله ډیزاین ورکړو په دې شکل باندې. نو مونږه راځو داسې تاسې وګورئ داسې مونږ یو ډیزاین ورکړو دې ته همدارنګه راځو مونږه دې ته یو ډیزاین مونږ کله چې مونږه دې ته ډیزاین ورکړه راځو مونږه په فورمیټ کې شپ فیل مختلف ډوله رنګونه تاسو دا رنګ انتخابوئ هر ډول رنګ که چېرته تاسې انتخابوئ کولی شئ داسې مثال په ډول مونږ دا بارډر هم لږ داسې غټوو. نو په دې شکل سره مونږ کولی شو د بارډر مثال په ډول رنګ بارډر ته انتخابوو په دې شکل سره. نو وګورئ څومره یونیک یو ډیزاین مونږ وکړلو د ځان لپاره. بله خبره په دې باندې مونږ بله خبره چې د هغه مونږ سره په انزرټ مینو کې راځو مونږه هیډر باندې خبرې کوو کامنټس باندې خبرې کوو دا به مونږ له منځه یوسو. بل راځو مونږه مثال په ډول سره داسې لیکل کړي په مایکروسافټ ورډ کې د دې فارمولې په اساس is equal rent for example less enter. زه غواړم چې یو کامنټ وکړم یو لیکل وکړم په یوه برخه په دې کې ما انتخاب کړې ده. زه راځم انزرټ ته په انزرټ کې راځم کامنټس باندې مثال په ډول سره لیکم چې نوموړی شاګرد غیر حاضر ده. نو تاسې وګورئ مونږ دلته کامنټس وکړو نو مونږ سره به د دې په اړه باندې دا کامنټس مونږ سره اندازه مونږ ته لګي چې مونږه په دغې توري باندې لیکل کړي دي. انزرټ ته پوره شو نو مونږ ته به وایي چې بل کامنټس که مونږ ورکړو د دې ځینې مونږ کولی شو کامنټس ورکړو. نو اوس که غواړو چېرته مونږه دغه کامنټس لرې کړو چون مونږ په انزرټ مینو کې کامنټس دلته ورکړو نو اوس به راځو ریویو ته په ریویو کې به راشو ډیلیټ کامنټ نو که ډیلیټ آل باندې کلیک کړو نو مونږ ته به دا کوم کامنټس چې مونږ کړي دي راځو ډیلیټ نو مونږ ته به دا کامنټس څه کړي ډیلیټ به یې کړي. که نیو کامنټ اخلو بیا به مونږ په دې باندې کلیک کوو. بله خبره چې د مونږ سره په انزرټ مینو کې د هیډر ده که غواړو مثال په ډول سره یو هیډر د خپلې لیکنې لپاره یو خبره پاتې شوه هغه د سکرین شاټ ده. مثال په ډول زه غواړم یو سکرین شاټ واخلم یو ساحې مثال په ډول سره زه د دې یو سکرین شاټ اخلم داسې نو دا مې دلته راوړو یو سکرین شاټ شو. کولی شئ د دې په اړه باندې تاسې لیکل وکړئ هر څه لیکل چې کوئ په دې ساحه کې لیکل وکړئ داسې نو چې لیکل مو وکړه د دې په اړه نو د دې نه مو سکرین شاټ واخیسته لکه څنګه چې تاسې په خپل موبایل کې یو سکرین شاټ اخلئ. بله خبره په انزرټ کې راځو مونږه هیډر ته. هیډر څه معنا د صفحې په پاسنۍ برخه کې چې کوم لیکل مونږ کوو راځو مونږ مخکې نه ستاسې ډیزاین که تاسې دلته ډبل کلیک هم وکئ هیډر تاسې ته راوړي داسې هیډر د صفحې پاسنۍ برخه کې چې هر څومره اندازه و چې هغې ته مونږ وایو نو داسې د دې اندازه پورته کولی شئ. راځو هوم ته هوم کې دا به سنټر ته کړو داسې هم کولی شو بیا راځو انزرټ ته په انزرټ کې راځو هیډر ته هیډر کې مثال په ډول دا تیار ډیزاین جوړ شوی نو راځو مونږه مثال په ډول داسې لیکو چې زیری داسې په دې شکل باندې زیری او همدارنګه زیری تاسې د کنټرول ای کوئ بولډ یې کوئ هوم ته راشئ د دې اندازه زیاته کړئ ډیزاین ته راشئ دا لږ داسې ښکته کړئ نو په دې شکل سره مونږ کولی شو چې هیډر وکړو. بله خبره انزرټ کې چې د هغه مونږ سره هیډر ده خو که اوس غواړو چې مثال په دې کې ایډیټ وکړو ایډیټ هیډر ته راځو مثال په ډول سره دا مونږ له منځه اوکې راځو انزرټ ته په انزرټ کې هیډر کې مونږ غواړو چې د هیډر له منځه ویوسو نو مونږ به راشو ریموف هیډر ته نو کله چې ریموف هیډر ته راغلو دا به له منځه لاړ شي. همدارنګه دویمه خبره مونږ سره د فوټر ده د صفحې په لاندنۍ برخه کې که مونږ غواړو
یو څه ولیکو نو راځو د صفحې لاندنۍ برخې ته په فوټر کې موږ ډبل کلیک باندې هم راوړلی شو او همدارنګه ریډیمیډ د مخکې نه موږ سره ډیزاینونه دي. راځو فوټر ته، فوټر کې موږ دا ډیزاین د ځان دپاره انتخاب مثال په ډول یو شی لیکو، داسې یو شی لیکو موږ داسې هر څه چې تاسې لیکئ په دې کې مثال په ډول سره داسې. نو ګورئ دا موږ په فوټر کې کنټرول ای کې کنټرول بي چې کلیک کې تاسو ته به دا بولد شي. هوم ته راشئ، اندازه یې زیاته کړئ، دې ته یو مخ قسم رنګ ورکړئ، ډبل کلیک دې خوا کې دا به له منځه لاړ شي. زه غواړم چې بیرته دا هیډر فوټر زه لرې کړم نو به راشم فوټر ته، په فوټر کې به زه راشم ریموف فوټر ته په دې شکل باندې. بله خبره موږ سره دغه ده د پیج نمبر ده. که غواړو چې مثال په ډول سره